बकवास बंद का। چې څوک ما سره دوکه کوي او یا ما ته دروغ وایي د هغه به هم دا انجام وي. ما دې ګیره کی خو زه به هاشم پسې ځم، کیدای شي زما تلو سره رک شوي خلک هم را پیدا شي. بیا رحمان ډکیت په خپله دیره کې مولانا په سټیچر سملولی وي او دی خخی نه، ولې چې دی د مولانا لور ته په انتظار وي. دا مولانا به تر هغې نه خښوي تر څو چې د ده لور دلته نه راغلی. زه یو پیره د ده لور ګیره کم نو هغې پسې به د رئیس هغه بل ملګری خامخا راځي. د دې د لاسه زما ټول دهشت ختم شو. دې زما داسې کسان مړه کړل کوم چې زما مټې وې. زه به ترې اوس دا زور وباسم. رحمان ډکیت لګیایي خبرې کوي چې دی کې هلته د مولانا لور ځان رورسوي، دا دلته په هاشم پسې راشي. ښه نو اخر ته راغلې ما خو یې د دې مولانا به څوک هم نه وي، خو زه ښه ده اوس به یې ښخ کم. کو ستا دا سوچي چې زه په ده پسې راغلی یم نو ته په غلطه یې. زه په هاشم پسې راغلی یم ولې چې دی بې ګناه دی. کو ته یو درنده نه یې نو دی پرېږده او ازاد یې کا. ته دې پوزیشن کې نه یې چې په ما ډرونه وخیجې، خو دا راته ووایه چې ستاسو هغه بل ملګری کوم ځای دی. ما ته هغه وهلکه زه به هاشم پرېږدم. زه تا له دلته معلومات درکولو له نه یم راغلی. تا رئیس مړ کو او بس تا دشمنی ختمه شوه. اوس دې پرېږده ګنې ستا انجام به م ښه نه وي. ښه لکه ته ما له دمکې راکې. زه ګورم چې تر څو به ستا هغه ملګری زما نه پټېږي. ورشه هلکه دا ګیره که چې لاړه درنه نه شي. ټیک ده خان. پرېږده ما پرېږده، درته ویم پرېږده ما. د رحمان ډکیت دا کس ولګي او دا جینۍ هم ګیره کی. ما د دې د راتلو شرط ایښی و او بس دا راغله. اوس ورشي او مولانا چېرته ښخ کې ولې چې بوی یې کړی دی باقي په ده کې چینجي کېدو واله دي. زه راځم چې تاسو دې ښخ کړي وي. رحمان ډکیت د مولانا د خښولو اجازت ورکي او بیا د هغه ځای نه لاړ شي. دی خوا سیټ لیکت په هغه فیکټرۍ باندې قبضه وکړي او دی خپل باډیګارډ سره ولاړي نو هغه ته وایي د خیر فیکټري مې ترلاسه کړه. زما ډېر غټ ارمان و چې دا فیکټري زما شي. صاحب تا ته د دې فیکټرۍ پته څنګه ولګېده؟ دا خو هغه بل مالک ډېره خفیه ساتلې وه. دا ټول خبر ما له رئیس راکړی او دا ټول پلین هغه جوړ کړی. ما د هغه په پلین باندې دا هر څه وکړل. تا له ما یو تحفه روړې ده خو هغه به تا ته هله میلاویږي چې کله ته زما په خبره عمل وکړې. ولې نه وایه که نه څه خبره ده؟ دا ټول پلیننګ هغه بزنسمین ته هم دی رئیس جوړ کړی وي ولې چې ده ته پته لګېدلې وي چې زمونږ هغه کلی د هغه د وجې تباه شوی و. ټیک ده صاحبه، خو تا راته ووایه چې اوس به رحمان ډکیت سره څه کې؟ هغه سره به د دې فیکټرۍ حساب کتاب څنګه کې؟ هغې دپاره ما سوچ کړی دی. ما ته رئیس د هغې دپاره یو پلین ښولی دی. دی خوا د بزنسمین هغه جینۍ سیکرټري تیزۍ سره په سیټ لیکت پسې راختایي ولې چې دې ته هم خبر میلو شوي. د دې ځای نه چې کومه خټه وځي د هغې نه 20 قسمه تیل وځي او موږ به رحمان ډکیت له صرف د پټرولو حساب ورکوو، باقي به یې د څه نه هم نه خبرو. نیکه دا خبرې کول اسان دي خو ما ته په دې کار کې شګه ښکاري. ما ته داسې لګي چې ته رئیس په دې معامله کې پسه وکړې. نه داسې سم نشته، ته غم مه کوه. ګوره مخکې چې څه کېږي.
دی خو هغه سکرټري یو غر ته وخیږي او دا سیټ لیاقت وجلو لراغلی. دا د ډیر لرې نه په سنایپر هغه راواړی او هغه ولي. دا جینۍ ولګي او سیټ لیاقت د لرې نه ولي او هغه مړ کي. دی خوا دی هاشم سره د مولانا لوروم تړلی وي او هلته پې د رحمان ډکیت هغه کس څوکیداري. نه نو ته ساله راتلې دلته هغه خو دا دې زه نه پرېښودم ته پکې بیا راغلې او ځان دې هغه ته حواله کوم. زه تا پسې راغلم ما وی کوده کې لږ شان انسانیت پاتې نو دی به تا پرېږدي خو دا انسان نه دی درنده دی. نو ده خو ټول عمر د انسانیت قتل کړی دی بلا خلک یې بې رحمۍ سره قتل کړل زمانه د رئیس معلومات وښکل او هغه یې مړ کو بیا یې زه پرې نه ښودم تاله نه و پکار چې ته دلته راتلې. زه دلته ځکه راغلم چې ما ته لږي رئیس ژوندی دی کو رئیس ژوندی وي نو ما پسې به خامخا راځي کني زما په ځان هېڅ پروا نشته. دی دا خبرې کوي چې دی کې هلته جعفر رو رسي. د خیره تم راغلې ستا نه جوړه تېر وخل هیر نه دي د دې نه مخکې چې ته وتښتې تا به زه رحمان ډکیت له په تحفه کې ورکم. جعفر د ده نه لومبې وخل خوړلی وي خو دی اوس هغه جعفر نه وي دی پې اوس ډېر تکړه وي. یا لکه څه ته ګورې دی ولې که نه ډس پې وکې. جعفر په ګولۍ ولګي خو هغه ژوندي وي او صرف زخمی شي. دا کس چې جعفر څنګه وجني نو دغه ټایم هلته رئیس رو رسي او هغه ژوندي وي. ها دا دې څنګه راغې دا ظالم خو اوس هم ژوندی دی. رئیس ولګي او د رحمان ډکیت ټول کسان مړه کي او دلته ښه قتل عام وشي.
رئیس چې د دې جینۍ خواله راشي نو دا جینۍ ورته وایي ما ته پته وه چې ته ژوندی وې خو ته داسې نه راتلی په دې وجه ما دې ته ځان حواله کو ما وی چې ته مجبورن راشي او زه ژوندی وم خو دا زما د پلې نیسه وه چې زه ځان غیب کم باقي ما ته د رحمان ډکیت د حملې مخکې نه پته لګېدلې وه رئیس چې کله رحمان ډکیت حمله وکړي او هغه ځای والوځي نو دغه ټایم رئیس هلته هغه اوبو ته ټوپ کړي او دې ځان په هغې کې وباسي تا چې دومره غټه ډرامه کوله نو تا دا نه وي چې په موږ به څه تېرېږي تا زموږ نه دا خبره ولې پټوله ما دا خبره د ټولو نه پټه ساتله ما غوښتل چې دا حالات بالکل اصلي ښکاري چې زه مړ شوی یم ولې چې ما هوپیه طریقې سره خپل نور دشمنان ختمول ما وی چې د رحمان ډکیت زما نه پام بدل شي او دا نور کسان ختم کړي د هغې نه پس به زه راوځم دې دا خبرې کوي چې دې کې د دې جینۍ رحمان ډکیت ته خیال شي ولې چې هغه ټوپک په لاس را رواني رحمان ډکیت چې په رئیس ډس کوي نو دا جینۍ مخې ته شي او دی هغه ولي رئیس ولګي او رحمان ډکیت رو پرځي په اخره کې رئیس رحمان ډکیت ولي او مړی کی بیا مونږ وینو چې د رحمان ډکیت هغه جینۍ او جعفر دواړه په سټیچر پراته وي ولې چې دی زخمی شوي
رئیس تا خپل جنگ وګټو خو کله چې ته غیب شوی وي نو زه ډیره زیاته خپوم ما غلطۍ کې د دې جینۍ نه یو څپېړه هم ویستې وه زه په هغې ډیره شرمنده یم زه جذباتو کې راغلم او د دې نه مې څپېړه وویسته زه د هغې دپاره د دې نه معافي غواړم هم ستا د دې جذباتو د وجې ما ستا نه په پټه ځان غیب کو ولې چې ته جذباتي زه چې کله غیب شوم نو زه صرف دې سره په رابطه کې وم ولې چې د دې جینۍ په خپلو جذباتو قابو ده او دې ډېر ښه طریقې سره زما ملګرتیا وکړه رئیس اخر دغه ظلم خلاف کامیاب شي او دې د ټولو بدله واخلي د دې هر څه نه پس د دې جینۍ او د جعفر واده وشي او دغه شان د رئیس او د مولانا د لور واده وشي او دې یو ځای ژوند تیروي هم دې سره دا کهاني ختمه شي ګرانو کتونکو کو دا سټوري خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ ډیره مننه